په 2024 کال کې تر ټولو ډېرې منډې کوم لوبغاړي کړي دي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره له ښه مرغه یو لوبغاړی دی چې سږ کال یې تقریبا تر 900 پورې منډې رسولي. دغه منډې یې په یو ورځني لوبو 20 ورځو لوبو کې ترسره کړي دي او د دې سره سره په یوه ټیسټ لوبه کې برخه اخیستې ده. د دې لوبغاړي نوم به وروسته واخلو، خو یادونه مو دا وکړو چې د نړیوال جام څخه مخکې 3 ورځې 350 ورځې او یوه ټیسټ لوبه کې هم ګډون کړی دی چې په دغه لوبه کې یوه سیلیزه یوه 50 بلله او په ټیسټ لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یوه لوبه کې فکر کوم چې 40 کړي دي او د دې څخه وروسته نړیوال جام کې تر ټولو ډېرې منډې های سکورر راغلی دي، ډېرې منډې کړي دي، 201 منډې کړي دي. بیا د جنوبي افریقا خلاف یوه سیلیزه یوه 50 بلله یوه سیلیزه یې مس کړې هم ده چې په مجموع کې یې ټولې منډې 900 ته رسېږي. دا هغه لوبغاړی دی چې نوم یې رحمان الله ګربز دی. هغه نو ډېر ښه ځلیږي چې په دې وروستیو کې د نړۍ 8م لوبغاړي ته په ورځنۍ لوبو کې ځان رسولی دی. د داسې لوبغاړو د لا بریا په هیله.